کتونکو سترګو او لیدونکو غوږونو ته د عمران الله معراج سلام. قدرمنو زما د مخ د ایکسپریشن نه به تاسو ته پته لګي چې نن ډېر زیات خوشحاله یم او کیدای شي زما ډېر وروڼه هم خوشحاله شي. هغه وجه دا ده چې نن یو د خوشحالۍ کار شوی دی. چل څه شوی دی؟ چل دا دی چې ټیک ټاک په پاکستان کې بین شوی دی. څه خلک خبر دي، څه لا نه دي خبر، څه به خبر شي. او څه خلک دا سوال کوي چې دا په کم تحت باندې چې کوم دی زما په دې ملک کې دا بین شو. نو د 2014 په کوم ځای کې چې زموږ په ملک کې قانون سازي کېږي، په هغه ځای کې یو بل پاس شوی چې هغې ته موږ وایو پاکستان الکترونیک کرایم ایکټ. د هغې په رڼا کې پی ټي آی ته دا اختیار حاصل دی چې هغه د انټرنیټ نه هغه کانټینټ زموږ سره لرې کړي یا هغه ویب سایټ یا هغه اپلیکیشن بند کړي چې هغې نه زما مذهب ته یا زما اخلاقیاتو ته یا زما د ملک مفادو ته خطره ده. که تاسو نن د پی ټي آی نوټیفیکیشن کتلی، هغو دوه خبرې واضحه کړې دي. یو چې دا بند شوی ولې دی چې هغو دا خبره کوي چې په جولای 2019 کې موږ دولس کې نوټیفیکیشن ورکړی و وغیره وغیره. خو چې نن بند شو نو هغو واضح دوه خبرې کړي دي. هغه څه دي چې یو دی کې امورل او ډیسنٹ کانټینټ چې کوم دی هغه زموږ سره شیر کېږي. په پښتو کې امورل که موږ ووایو غیر اخلاقي کانټینټ او ډیسنټ له چې موږ په سوچه پښتو کې ترجمه کوو نو د هغې مطلب چې کوم دی زموږ سره بربنډتیا، چې په دې کې به بربنډ کانټینټ مطلب بربنډې ویډیوګانې هغه خپرېدې. ستاسو ورور چې کوم دی یو پیر هغه هم دا غلطي کړې وه چې کله هغه یوټیوب شروع کړو نو ورسره یې ټیک ټاک اپلیکیشن چې کوم دی هغه هغې کې ځان آی ډي جوړ کړو او څه ویډیوګانې ورته اپلوډ کړې وې. خو بیا چې کوم دی ستاسو ورور د هغې نه قلار شو. ولې قلار شو؟ چې کله به ستاسو ورور هلته کې چېرته د اپلیکیشن کولاو کړو نو اول چې کوم دی ښه ښکلی د جاني یا شعر به راغی، د هغې نه پس چې کوم دی ښکلی د قرآن مجید آیات راغی، بیا چې کوم دی حدیث راغی، لاندې چې کوم دی بربنډې ویډیوګانې به شروع شوې یا چې کوم دی د علیشه مور به ښکاره شو پکې یا چې کوم دی داسې میکسچر و د کانټینټ. په دا کانټینټ چې کوم دی دا په یوټیوب کې راځي، په فیسبوک کې راځي، خو هغه داسې نه راځي څنګه چې په ټیک ټاک کې موږ سره راځي چې یو ځای کې قرآن مجید آیات راځي، په بل ځای کې زموږ سره حدیث راځي، په بل ځای کې بربنډتوب راځي. دا چې کوم دی په فیسبوک او په یوټیوب کې ښه هدف و چې کوم دی هغه سنسرایز کېږي ته چې ډیپینډ کوي چې ته کم کانټینټ ګورې نو هغه شان دی. خو په ټیک ټاک کې به دا خبرې چې کوم دی تاله ډېر میکسات راځي مخې ته، بس ته اړ یې ډالې 15 سیکنډ ویډیو. نو هغې د وجې چې کوم دی زما ضمیر زه ملامته کړی وم او ما یو کال مخکې دا اپلیکیشن چې کوم دی ډیلیټ کړی او ما نه یوز کوو. اوس زه بیا ولې خوشحاله یم؟ زه بیا ځکه خوشحاله یم چې د دې معاشرې لپاره زه د پرمختګ سوچ کوم، د پرمختګ د پاره چې کوم دی کم کسان کار کوي هغه ستایم او د هغو لپاره دواګانې کوو. خو ټیک ټاک چې کوم دی مونږ چې کوم کې جدت خبره کوو نو ټیک ټاک چې کوم دی زموږ په نوي کول کې هغه جدت ختم کړی کوم ته چې مونږ کریټیویټي وایو هغه ختمه کړله. که اوس ته زما یوټیوب کانټینټ راواخلې زه څونه اکټ یوز کوم یا چې کوم دی زما نور ملګري څوک یوټیوبر دي هغه څونه انرژي او څونه ټایم یوز کوي خپل په کانټینټ ډیولپمنټ کې، خپل انویسټمنټ پرې کړی خپل په کیمرا ګیرز باندې په مختلف ځایونو ته به ځي. په یو ویډیو کولو باندې زما چې کوم دی کم سے کم ولې لس ګنټونه زما په یو وړوکي لار باندې چې شپږ منټو ویډیو زه جوړوم په هغې باندې زما صرف په ایډیټینګ باندې د لس ګنټونه زیات لګي. دونه ایفرټ چې یوز کېږي نو دا کانټینټ هم یو کانټینټ جوړېږي. هغه کریټیویټي چې کوم ده هغه ټیک ټاک ختمه کړې ده. بله خبره دا ده زموږ معاشره کې د 3 کالو ماشوم چې مور ورله موبایل ورکړي ټیک ټاک ورته کولاو کوي مو اړه که هغه جاړي بس درته کوي ورته چې کوم دی دا ټپي او کیسې او مصري او هر څه بلا بلا چې کوم دا ورته مخې ته اوري. دغه یو چې کوم دی دا یو سپیشل ایج دی زموږ د ماشوم دپاره چې هغه پکې لرنینګ وکړي او زموږ ماشومان صحیح زده کوي. هغه دغه د بجلي ګر مولوي صاحب هغه خبرې چې کړې وه کوم چې زموږ په ایج کې به موږ په ټیپ په ریډیو اورېدلې وه او نن چې کوم دی هغه پریکټیکل ګورو. زموږ ماشومان هغه شیزونه یې زده کوي او راودېږي او خپله صلاحیتونه دي کوم ټیلنټ چې کوم دی هغه ختم شو. د کیمرې نه په زما رور ولاړ دی زموږ عمر کې دونه فرق نشته. خو دا یو فرق دی چې زه د 90s یم او هغه چې کوم دی بیا 2000 کې شروع شوی دی. نو ما چې کوم دی ککې کړلی سپی مې کړلی ټیکان مې کړي دي هر څه لرې مې کړي دي. زما ورور څه کړي دي د چې کوم دی په پبجي باندې د انډیا سره جهاد کړی دی، د چې کوم دی په ټیک ټاک باندې کانټینټ کریټ کړی دی. که دا شیزونه اوس بند هم شو دا به یو پیر بیا شروع کېږي موږ ته د یاد دی. خو اصل کې موږ له پکار څه دي چې څه وکړو. موږ له پکار ده چې خپل په معاشره کې اویرنس راوړو. د اویرنس لپاره کار وکړو چې کم صلاحیتونه یا کم ټیکنالوژي چې کومه ده الله پاک موږ له راکړې ده چې دا موږ څنګه استعمال کړو، د دې پروډکټیو یوز موږ څنګه وکړو. ټیک ټاک دی د دې زه پروډکټیو یوز هم کولی شم، خو آیا ما له پکار ده چې دا زه زده کړم چې د دې زه څنګه یوز وکړم.
که زمونږ کم ملکونه یا کم قومونه مخکې دي هغه ولې مخکې دي؟ هغه په دې وجه مخکې دي چې هغه سرکار کوي، هغو ته پته وي چې موږ څه کار کوو. خو موږ داسې قوم یو چې نه موږ ته څه پته وي چې څه کار کوو، نه موږ ته دا پته وي چې دا ولې کوو، نه موږ ته دا پته وي چې دې مقصد څه دی، خو بس لګیا دي. خالي ناپوسان دی تپوس نشته چې دا ولې. نو دا ټیک ټاک که نن بند شو دا به بیا کولاو شي، دا که بیا بند شي دا به بیا کولاو شي، د دې نه انکار نشته. اصل کې ما او تعالی کار څه پکار دی یا زما قانوني کوم ادارې چې دي هغې نه کار څه پکار دی، هغو ته دا کار پکار دی چې په ما او تا کې علم خور کړي، چې ما او تا کې پوهه راشي چې آیا ما او تا ته چې کوم دی په ما او تا چې الله پاک کوم احسانونه کړي دي چې دا موږ څنګه په ښه طریقه باندې یوز کولی شو. نو نن خوشحاله وم او د خوشحالۍ انتها مې چې کوم دا هغه دغه وه چې ستاسو سره مې مخکې کړه. نوره خبره دغه ده چې زما کم ملګري په ټیک ټاک بند کېدو باندې خفه دي، نو زه په هغو باندې چې کوم دی خفه یم، خو اصل کې خوشحاله هم ډېر یم. الله پاک خوا ته بس ساته ستاسو د روډ چې کوم دی په ټیک ټاک نشته او په یوټیوب باندې دی، دا مه هېروئ. د لوی الله په امان.